دې خبرې ته سوچ وکړئ پښتنو ته خصوصي نصیحت زم چې یو قوم ته هم د یو بل د وینې تویول دومره نه اسان څومره چې موږ ته اسانه ده یو قوم ته هم دومره نه بل هر قوم له چې ورشي او ورته ووایي چې خپل سړی مړ کړه خپلوانو کې کار وکړه د خپل کلي کې کس مړ کړه د خپل ملک کې مړ کړه ځم چې د هغه لاس به رپېږي او هغه به دې طرف ته سوچ هم کوي چې څنګه دا خو مسلمان دی دا زما خپل دی دا مې کلیوال دی دا یو قوم دی دا خو زموږ ژبې والی دا خو زموږ یو نسب والی ابر ته دا خبرې بیان کړي خو پښتانه بیا په دې باب کې کمزوري دا حقیقت دی نو چې هسې الله ته مخامخ شي هغه کس ته چې خلک یې وجلي دي او بیا په هغه ټیم کې مقتول الله ته ووایي چې یا الله دنه تپوس وکړي نو څه جواب ورکوي نو اولنی قتل د ځمکې په دې مخ چې شوی د څه د لاسه شوی حسد د لاسه او چا کړی دی قابیل کړی دی نو دې ته وګوره حدیث کې راځي رسول وسلم وایي هر کله چې لا تقتل نفس ظلما هر کله چې یو ظلم یو بنده سره په دنیا کې کېږي او وجلی کېږي الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها د آدم علیه السلام د بچي پکې برخه ده څومره د ګناه په هغه پسې روانه ده ولې وی لأنه كان اول من سن القتل ځکه چې د انسان د وجلو طریقه اول هغه راویستې ده د حدیث امام بخاري و مسلم راوړي دې ګناه ته ګوره په هغه پسې روان دي نو ځکه دې نه دا فایده والی کوشش کوه چې د خیر لارې خلکو ته کولاو کې سبا له به په دنیا کې نه ثواب به در رواني او که د خیر لارې نشي کولاوالی د شر خو مه کولاوه سبا له به مړ پروت و په تا پسې به ګناهونه در رواني که آدم علیه السلام دې زوی دې قابیل د حابیل نه یې وجلی نو د انسانانو ته د سره پته نه لګېده چې لا دې سیم کېږي چې یو کس راولګي او بل مړ کړي دا د سره د انسانان د دې نه خبره به نه و ځکه چې انسانانو ته به دا پته نه و چې لا داسې کېږي خو کله چې دا قصه انسانانو واورېده هغه پسې نږدې چې کوم هغوی واورېده بیا را روان واورېده بیا پکې وشو او بیا پکې وشوه او بیا پکې وشوه او بیا وشوه ټولو ته پته ولګي چې او داسې هم کېږي چې یو سړی راولګي بل مړ کړي ها ده څنګه مړ کړو امام ابن کثیر او طبري او نور څومره چې مفسرین دي دوی دې کې روایت راوړي دي او آثار وی کله چې دته د دې نفس د دې رور دا وجل ښایسته کړو نو دی ووتو د ده په لټون کې لټوي چې مړي کړي نو دی په یو غره کې وموندو اوده و چې ورغی نو بعض روایتو کې داسې راځي وی دا سټې وله تاو راتاو هسې وله تاو راتاو چل وله نه ورته د وجلو ځکه چې دا خو اولني انسانان دي نه لا اوسه پورې چا څوک وجلی دی نه دا پته شته چې سا څنګه وځي کوم ځای وجلی کوم ځای وهلی کېږي کوم دی لګیا او دا سر ور اړه نه ابلیس راغی شیطان او د هغه سره یعنې په داسې شکل کې راغی چې یو سورلۍ ورسره وه په دې سورلۍ باندې سور دی راغی نو دا سورلۍ سملوله په دې ځمکه باندې او بیا غټ کاڼی راواغېستو د هغه دې سر لی راواچو نو ده ته یې طریقه وښوده د آدم علیه السلام دې بچي ورته کتو نه ابلیس یو روایت کې داسې هم راځي چې ابلیس ده ته ووایي ته یې وجل غواړې مړ کوې بیا هغه وایي چې او مړ کوم هغه چل یې نه راشي کله به یې د خپې نه ونیو کله به یې د لاس نه نیو کله به ورله دا سټ هسې ونیو کله به ورله په دې سر زور کو خو پوهېدو نه چې دی څنګه مړ کوه سا به د انسان نه څنګه وباسي دا اول پیر کېږي څومره لوی ظلم یې کړی دی هغه سا ویسته د یو وخت قیسه نه وه هغه چې هغه سا د انسان نه ویستی دی وجلی دی او د اوسه پورې دا طریقه را روانه ده او قیامته پورې بس نو هغه ورته بیا دغه طریقه وښوه چې ګوره دا کاڼی راواله او داسې چل وکړه نو هغه دا کاڼی راواغېستو او د دې سر دی راواچو نو دا سر یې ولی چې دی تس نس کړو دا طریقه ورته ابلیس وښوه چې دا کار به داسې کوي فاصبح من الخاسرین الله یې وګرځېدو تاوانیانو نه تاوان یې ما ذکر کړو که نه چې څه تاوان معمولي تاوان یې نه دی کړی سم تاوان یې کړی دی
اوس مشکل بیا دته دا شو چې څه ورسره وکړي. ناستې سوچ کوي چې اوس د دې ورور سره څه وکړم. دا خو اولنی قتل وشو او قاتل او مقتول څه دي؟ دا بګیات ساتي، قاتل او مقتول ورونه دي او د چا زامن دي؟ آدم علیه السلام. حسد چې راشي آدم علیه السلام زوی قتل کوي، او حسد چې راشي د یعقوب علیه السلام زامن خپل ورور کوي ته ګزاري. هغه هم د پیغمبرانو په نسب کې وکړه او نیکان خلک وو، نیکان خلک وو، دا هم نه چې بد عمله خلک وو. خو دغه ټیم کې حسد زړه ته راغی چې ولې زموږ دا ورور پلار ته نږدې دی، هغه ورور یې کوي ته ګزاري. حسد مه کوه. د دې د لاسه به لازم ته چا نه لازم دا زه نه منم چې یو سړی ماته دا وایي چې نه جي نه جي، زموږ حسد طریقه بل شان ده. موږ یو نوي طریقه راویستې ده، هغه دا چې موږ په زړه کې دننه کوو، بهر چاته څه نه وایو. دا زه نه منم. شروع د زړه نه کېږي، ختمیږي په دې باندې چې ته به دې سړي له څه نقصان ورکوې. نو دی اوس حیران دی، ګرځي را ګرځي چې د دې سره څه وکړم. دی اوس ښخ څنګه رب العالمین کارغه راولېږو. دا طریقه ورته الله وکړه. دوه کارغه رالو او کارغه ته په عربي کې غراب وایي. دلته الله وایي فبعث الله غرابا، الله کارغه راولېږو. دې ځای کې ته یو فایده ذکر کړمه. الغراب، غراب په عربي کې کارغه ته وایي، او غربه، غربه دا ناشنوالي ته وایي. لکه عرب چې کله وایي که نو فلان غریب، پلانی غریب دی، نو غریب هغه ته نه وایي کوم پښتانه چې غریب وایي. موږ غریب مسکین ته وایو، دوی غریب ناشنا ته وایي. لکه ته اوس رالې دې ښار ته او ته ماته وایي چې انا غریب فی هذه المدینه، زه غریب یم په دې ښار کې. دا نه چې زه بله پیسې در کوم ته غریب. غریب څه مطلب دی؟ زه ناشنا یم. نو غربه ناشنوالي ته وایي، غراب کارغه ته وایي. ولې الله بل څه شی نه رالیږو چې کارغه یې راولېږو؟ نو یو پکې دا دی، د دې غراب کې معنی یا د غراب او غربه یو بل ته نږدې دي. نو دا ورور هم د خپل ورور نه ناشنا شی او ځکه یې مړ کړو. که دی ورته نږدې وي او سره اشنا وي بیا به یې مړ کړی، خو ده ورسره